ها بسم الله الرحمن الرحیم. نو راځو تیر کلاس کې زمونږ د هوم پیج چې کوم ډیزاین و هغه خلاص شوی و، باقي چې مونږ سره کومې صفحې پاتې دي هغه ډیزاین کوو. یوه صفحه مونږ سره آل نیوز ده، نو زه خپل ایډیټر ته راځم او دلته ما چې کومې صفحې خلاصې کړي فی الحال هغه ټول بندوم، دا ټول کولیپس کوم او دلته چې دی یوه بله صفحه جوړوم د آل نیوز ډاټ پی ایچ پي په نوم باندې. او په دې آل نیوز ډاټ پی ایچ پي کې دغه انډکس چې مونږ کوم کوډ کړی دی دا ټول کاپي کوم او کاپي کول نور سره د پیسټ کوم. او دې نه وروسته راځم دلته چې کوم مونږ سره انکلوډز دي په دې کې هیډر ته راځم او په هیډر کې چې دی دلته مونږ سره چې کومه مینو ده نو دغه مینو کې وایو چې کله مونږ مثال کلیک کوو نو مونږ سره انډکس ډاټ پی ایچ پي خلاص کړه په هوم چې کلیک کوو، او چې کله په آل نیوز کلیک کوو نو آل نیوز ډاټ پی ایچ پي خلاص کړه. همدا ډول چې کله په کانټیکټ اس کلیک کوم نو کانټیکټ اس ډاټ پی ایچ پي خلاص کړه، او چې کله په اباوټ اس کلیک کوم نو اباوټ اس ډاټ پی ایچ پي خلاص کړه. دا لینکونه مونږ سره په فوټر کې هم شته دی، نو فوټر ته هم تیار راځم اپډیټ کوم. نو دلته مونږ سره چې کله زه کلیک کوم نو مونږ سره به انډکس ډاټ پی ایچ پي خلاصیږي، او چې کله په دې کلیک کوم آل نیوز ډاټ پی ایچ پي به خلاصیږي، او دا چې کله کلیک کوم نو کانټیکټ اس ډاټ پی ایچ پي به خلاصیږي، او دلته چې کله زه کلیک کوم نو اباوټ اس ډاټ پی ایچ پي به مونږ سره خلاصیږي. اوس که زه راشم خپله صفحه ریلوډ کړم او بیا راشم آل نیوز باندې کلیک کړم نو تاسو ګوره د هوم پیج چې کوم مونږ سره ډیزاین دی یا مطلب کوم کنټینټس دی هغه ټول مونږ سره دلته راغی. نو دلته چې دی مونږ سره په هوم پیج کې چې کوم نیوز مونږ شو کوو هغه لیټسټ نیوز وي، او دلته بیا مونږ سره آل نیوز وي. او که فکر وکړو دواړه یو شی راځي نو زما هدف دا نه و چې مونږ مطلب دا به صفحې جوړې کړو. او دلته مونږ سره کنټیکټ هم ما راوړی دی، اباوټ هم راوړی، حالا چې دلته مونږ سره کنټیکټ دلته شته دی، اباوټ مونږ دلته ځای پر ځای کړی. نو زه د یو کار دا کوم چې دا زیات جنجال نه جوړو، د آل نیوز ډیزاین لرې کوم په عمل. او دلته چې کوم دی زه صرف کټګریانې شو کوم، ځکه یو دا سنګل پیج ویب سایټ دی نو په آل نیوز کې هم ټول نیوز راځي، نو هماغه ډیزاین دلته مونږ سره شته، نو ځکه هغه صفحو ته ضرورت نشته. کنټیکټ اس ته که وګورم نو هغه مې دلته ځای پر ځای کړی دی، نو دې هم څه ضرورت نشته. او اباوټ اس که چې وګورم نو د اباوټ اس چې کوم معلومات دي زموږ دغه نوم دی، د هغه لنډه پیژندنه، موبایل نمبر، ایمیل او که نور څه شیان هغه مونږ دلته الریډي ځای پر ځای کړی دی. نو ځکه دغه شیانو ته چې دی زه ضرورت نه ګورم، نو زه داسې کار کوم دا چې کوم بغشتونه دا ټول دې نه ختموم. او دلته چې په هیډر کې مونږ سره څه شیان دي دا هم دې نه ختموم، او ختمول نور څه به مونږ سره یوازې هوم پاتې شي. خو دا داسې معنا نه لري. دلته بیا چې کله مونږ له خیره سره کټګریانې جوړو نو هغه کټګریانې بیا دلته مونږ سره شو کېږي، لکه څنګه چې دلته دی پولیټیکلز دي، سپورټس دي، انټرټینمنټس دي، اکنامکس دي، هغه بیا به مونږ سره د هوم نه علاوه دلته اډ کېږي. څنګه اډ کېږي بیا هغه باندې له خیره سره کار کوو. نو فی الحال زمونږ هم دغومره ویب سایټ چې دی هغه تیار دی. که چېرته هغه صفحې مې جوړولې نو همدغه معلومات مې پکې اچول نو تکرار راځي. اوس راځو لاګین چې کومه صفحه ده دا جوړو، نو د هغه لپاره زه راځم دلته چې دی صفحه اخلم، نیو پیج، او لیکم چې لاګین ډاټ پی ایچ پي. نو لاګین ډاټ پی ایچ پي مې واخیستو، په دې کې دا چې کوم مونږ سره انډکس کوډ دی دا ټول کاپي کوم او لاګین کې دننه پیسټ کوم. نو بیا په لاګین کې مونږ سره چې دی دغومره شیان نه دي پکار. زه هیډر ته راځم او دلته چې کوم لاګین ما اخیستی دی نو په دې کې لیکم چې کله زه کلیک کوم نو مونږ سره به لاګین ډاټ پی ایچ پي خلاصیږي. نو چې کله زه په دې کلیک کوم نو مونږ سره لاګین ډاټ پی ایچ پي خلاصیږي، او په لاګین ډاټ پی ایچ پي کې به هم مونږ سره کوم کنټینټ موجود وي کوم چې په انډکس کې دی، خو نه زمونږ به دا کنټینټ موجود نه وي. دلته راځم دا زه بدلوم، نو لاګین ته راځم او په لاګین کې ټولو نمبر راځم. اوس ټولو نمبر مونږ یو ور واخیستی، بیا کالم اخیستی، نو دا یو کالم دی او مونږ سره دا بل کالم دی. نو دا دواړه کالمونه کې یو پرېږدم او یو ختموم. نو سایډ بار مې مکمل دیزنه ختم کړو. سایډ بار کې اوس مونږ سره ډېر شیان دي، دا زه کولیپس کوم دیزنه سایډ بار شروع دی دیزې پورې، نو دا ټول ما دیزنه ختم کړه. او دلته چې کوم مونږ سره دی په دې کې مونږ سره ډېر شیان دي، نو دا ټول هم دیزنه کولیپس کوم ختموم، د سره دا صفحه اخلم. نو دا مې لرې کړو، دلته لیکم چې دف کال او کال ام ډي لیکم چې شپږ، او په دې کې دننه زه څه کوم خپل لاګین سیستم جوړوم. نو لاګین سیستم کې زه یو دف اخلم او دف ته زه کلاس ورکوم کارډ پی او سلور، او په دې کې دننه چې د یو فارم اخلم او په دغه فارم کې زمونږ دوه شیانه پکار دي. نو زه هغه خپل سیستم ته په کتلو سره چې زه به ترې استفاده کوم نو زه یو دف اخلم فارم ګروپ په نوم باندې. نو دغه فارم ګروپ چې دی دا د بوټسټریپ پورې نه دی مربوط، دا زما خپل کلاس دی دلته ما ورکړو. په دې کې دننه یو انپټ اخلم
او د دې نه پټ ټایپ ورکوم ایمیل او دلته چې دی راځم کلاس اخلم لیکم چې فارم کنټرول او دې نه علاوه راځم په دې کې پلیس هولډر اچوم لیکم یور ایمیل او دې نه علاوه راځم چې دی یو بل ته اخلم او لیکم چې فارم ګروپ اخیستو نه وروسته د دې نه لاندې یو سمال هم اخلم دا د ایررز لپاره شو کول لپاره مخکې بیا تاسو ته زه وایم او دلته راځم یو بل انپټ اخلم دې ټیب به موږ سره پاسورډ وي او دلته چې دی کلاس اخلم فارم کنټرول همداسې راځم پلیس هولډر یور پاسورډ دا مې واخیستو ها د دې اخیستلو نه وروسته چې دی یو بټن ته ضرورت دی نو زه یو دف اخلم او لیکم چې بدف نه علم بلکې یو بټن اخلم بیټین او بیټین لیکم چې پرایمري او په دې کې لیکم چې لاګین اوس که چېرته زه راشم صفحه ریلوډ کړم نو زمونږ چې مکمل کوم ډیزاین دی به دلته بدل شوی وي نو دلته به موږ سره دا ډیزاین راغلی وي اوس په دې کارت کې دننه چې دی زه یو H3 اخلم او لیکم چې لاګین مې ولیکل دا به موږ سره راشي او لاندې فاصله راشي نو د هغه لپاره په دې کې یو کلاس اخلم لیکم کلاس MB 2 نو لاندې به موږ سره فاصله راشي نو 2 کم دی 3 کومه دلته به موږ سره 3 شي اوس دا مکمل کارت دا منځ ته راوړم نو د هغه لپاره دلته راځم رو ته لیکم جسټیفای کنټینټ سنټر نو دا به موږ سره سنټر کې راشي او دلته دا چې کوم موږ سره انپټ ګروپ دی دلته راځم لیکم چې MB 3 نو دلته به موږ سره 3 فاصله راشي او دلته هم راځم لیکم MB 3 نو دلته به هم موږ سره فاصله راشي او دې نه علاوه چې دا لاګین منځ ته راوړم نو زه راځم لیکم چې ټیکسټ ټو سنټر نو دلته به موږ سره سنټر ته راشي ډایرکشن لپاره یو پاراګراف اخلم لیکم چې انټر یور ایمیل اینڈ پاسورډ ټو لاګ ان ټو یور اکاونټ دا مې ولیکه سفاري لوډ کوم دلته به موږ سره دا راشي دا هم سنټر ته راوړم نو دلته هم یو کلاس لګوم لیکم چې ټیکسټ سنټر نو دا به هم موږ سره سنټر ته راشي ها دې نه وروسته بیا دلته چې دی د دې لاګین نه لاندې فارم نه لاندې یو انکر ټیګ اخلم او دلته لیکم چې کریټ اکاونټ جوړولو لپاره نو که چېرته څوک اکاونټ نه لري هغه په دې کلیک کې خپل اکاونټ به کریټ کوي کلاس اخلم ام ټاپ لیکم 3 سفاري لوډ کوم نو دلته به موږ سره راشي دا دې نه علاوه چې دی یو بل سم اخلم دلته راځم لیکم انکر ټیګ په دې کې لیکم چې فارګاټ پاسورډ کېدای شي یوزر نه پاسورډ دی یاد ہوتے وي نو دې لینک لاره به خپل پاسورډ دی ریکور کولی شي څنګه کېږي په هغه بیا له خیر سره خبرې کوو نو کلاس راځم لیکم چې ټیکسټ ډیکوریشن او دلته راځم لیکم چې نن همدغسې راځم لیکم چې MB 2 نو لاندې به موږ سره 2 فاصله والي اوس چون دا موږ سره بلاک لیول الیمنټ دی نو فاصله اخیستلو کې لږه مسله جوړوي نو زه به داسې کار وکړم چې یو بل کار کوم لیکم چې ام ټاپ 3 فاصله بره نه 3 والا نو بیرته به داسې دی اجر شي نور طریقې مې شته خو بس دې طریقې نه ما استفاده وکړه نو دا به شي زمونږ د لاګین پیج دې ځای نه به یوزر کولی شي چې لاګین شي دې له خاطر چې دا زمونږ ډیزاین یو رقم ته شي راځم دلته چې کوم موږ سره CSS دی او CSS کې سټایل ته راځم نو دلته بر راځم ورته وایم چې چېرته هم مثال له خبرې ما بیټین ولیکه او بیا په دې کې ما بیټین پرایمري ولیکه نو د هغه چې کوم بیکګراوند کلر دی ویریبل او ویریبل کې ورته وایم چې مین کلر ته یې واړوه امپورټنټ دی دا موږ سره او چې کله زه په بیټین باندې چیک کوم په بیټین او په بیټین کې چې کوم بیټین پرایمري دی چې کله زه په دې باندې هوور کوم نو دې چې بیا کوم بیکګراوند کلر دی ویریبل او ویریبل کې بیا مین سلو ته یې واړوه نو اوس که چې د کنټرول F5 کلیک کړم نو دې سره زمونږ صفحه به شي ریلوډ به شي خو نه پوهېږم فی الحال کار نه کوي زه چک کومه څه مسله ده بیټین پرایمري بیکګراوند کلر چې دی هغه مین کلر راشي امپورټنټ دی او لاندې راځم ګورم چېرته خو به ما دلته لکه چې سټایل هم ورکړه زه به دا ټول نه لاندې ولیکم دلته به زه راشم ټول نه لاندې دا به زه ولیکم یو ځلې چک بیک کم صفحه به ریلوډ کړم کنټرول F5 نو فی الحال موږ سره کار نه کوي زه به دا وګورم ها هیډر ما راوستی زه به بره راشم غلط کلاسونه مې لاندې راوړه دا دواړه راخیستل دي کټ کومه
پیسټ کوم صفر لوډ کوم اوس هم نه کوي کار بیټین او چېرته چې بیټین پرایمري او پرایمري بیکګراوند کلر چې دی مین کلر کا او امپورټنټ دی همدغسې بیا چې کله هوور کوم نو دې رقم ته کا څه وجه کېدلی شي راځم بره دلته ګورم نو دلته زمونږ سټایل بره لیکل شوی بوټسټریپ لاندې لیکل شوی نو زه به دا لاندې کړم دلته صفحه به ریلوډ کړم کنټرول F5 دا کوم مسله حل شو په کار خو دا دی چې دا باید چینج شي یو ځل بیا هلته ګورم ډاټ بیټین پرایمري بیکګراوند کلر دا شی شو او بیکګراوند کلر دا شی شو چې کله هوور کوم او دلته چې کله لاګین ته راشم نو په دې کې هم دا دوه کلاسه ما لګولي بیټین پرایمري نو په کار دا دی چې په دې کې دا سټایل ولګېږي سپیل هم صحیح دی خدا خیر دا به بیا چک کو کېدای شي د ریفرش مسله وي نو دا به موږ سره بیا به بدل شي هغه اسانه ده نو دا زموږ د لاګین صفحه شوه اوس که چېرته یو څوک اکاونټ جوړوي نو کریټ اکاونټ باندې به کلیک کوي نو زه راځم لاګین ته او په لاګین کې دلته دا چې کوم موږ کریټ اکاونټ اخیستی نو دلته به موږ سره یو فایل وي کریټ اکاونټ په نوم باندې ډاټ PHP په همدې نوم یو فایل جوړول دي نو دا ما کاپي کړو کاپي کول نو راځم یو بل فایل جوړوم دا پیسټ کو انټر مې کو بل فایل بل ته موږ سره راشي اوس دا چې کوم لاګین ما اخیستی همدغه کاپي کوم او کریټ اکاونټ راځم دلته پیسټ کوم پیسټ کول نو دلته راځم لیکم چې کریټ اکاونټ او دلته راځم ډسکرپشن کې ورته لیکم چې fill all the inputs and submit to create your account دا مې ولیکه سفری لوډ کوم دلته به موږ سره دا راشي اوس چې کله زه راشم کریټ اکاونټ کلیک کړم او دا خو لاګین دی دلته کریټ اکاونټ کلیک کړم نو تاسو ګورئ د موږ سره کریټ اکاونټ راغی اوس اکاونټ چې کله کریټ کیږي ایمیل او پاسورډ نه علاوه ځینې نور شیان هم ضرورت دی یو چې دی موږ سره هغه نیم دی دلته راځم لیکم چې دا به موږ سره ټکسټ وي او دلته چې دی انټر یور نیم لیکم نو یوزر به خپل نیم لیکي او نیم لیکلو نه وروسته راځم بل چې موږ سره څه شی موجود دی دلته مې دا پیسټ کو او پیسټ کول نه وروسته بل چې موږ سره څه موجود دی نیم به شي ایمیل به شي پاسورډ به شي جنډر به هم پکې اضافه کړو نو دلته راځم لیکم چې موږ سره جنډر پکار دی نو د هغه لپاره زه لیکم سلیکټ باکس فارم سلیکټ لیکم کلاس دی موږ سره فارم سلیکټ څه چلو شو او دې کې دلته راځم لیکم چې آپشن جنډر او جنډر کې موږ سره یا به میل وي او یا به موږ سره فیمیل وي صفحه به ریلوډ کړم دا بل ته موږ سره راشي نو خپل نوم به لیکي ایمیل به دغه جنډر به انتخابوي ایمیل به لیکي پاسورډ به لیکي او یو بله خانه کنفرم پاسورډ په نوم باندې کاپي کوم دلته پیسټ کوم او دلته لیکم دا پاسورډ دی او دلته بس دا موږ سره شي یور کنفرم یور پاسورډ صفحه ریلوډ نو له خپل پاسورډ کنفرم کې اوس لاګین په ځای دلته موږ سره کریټ وي چې کله په دې کلیک کړئ نو اکاونټ به دې کریټ کیږي او دلته چې کوم کریټ اکاونټ لیکلی دی په ځای به لیکم لاګین او دلته وایم چې کله په دې کلیک کړئ نو لاګین صفحه به ورته خلاصیږي سیف کوم نو ګوره چې کله په دې کلیک کړئ لاګین به راځي او چې کله په دې کلیک کړئ کریټ اکاونټ به راځي نو دا وشو موږ سره اوس چې کله دا برخه ختمه شي نو دا زموږ د هوم پیج یا زموږ چې کوم فرنٹ اینډ دی هغه مکمل ختم شو کریټ اکاونټ لاګین ډیزاین موږ مکمل وکړو اوس چې کله بیا یو کس لاګین کیږي نو د هغه لپاره بیا شاته بل موضوعات وي نو دې له خاطر زه راځم دلته یو بل فولډر جوړوم او لیکم چې یوزرز یا یوزر لیکم او په دې یوزر کې راځم یو نیو فایل اخلم او دغه نیو فایل به زمونږ index.php وي خو دلته به ډیزاین لږ ذره فرق کوي ډیزاین به دې موږ سره جدا وي نو دا چې کوم انکلوډز ما اخیستی همدغه انکلوډز فولډر ډیز نه کاپي کوم او دلته چې کوم یوزر دی دلته دننه راوړم پیسټ کوم پیسټ کول نه وروسته د دې ډیزاینونه بدلول دي نو دا چې کوم فایل نه ما خلاص کړي ټول لرې کوم تر څو کنفیوز نه شو او هغه نه وروسته چې دی د خپل کار شروع کوم دا ټول مې کولیپس کو یوزر ته راغلم
په یوزر کې راغلم دلته موږ سره انډکس دی موږ سره او په انډکس کې ورته لیکم چې پی ایچ پی سټارټ کلوز او ورته لیکم چې انکلوډ کا موږ سره انکلوډز دی او په دې کې دننه بیا موږ سره هیډر دی او دلته راځم دا به موږ سره شي فوټر نو اوس که چېرته زه راشم او دلته یورل بار کې د دې نه وروسته ولیکم چې یوزر انټر کلیک کوم نو ګوره ډایرکټ به موږ سره هغه خلاصېږي خو چون د دې ډیزاین فرق کوي نو هغه به زه بدلوم نو زه راځم دلته انکلوډز ته او په دغه د یوزر کې انکلوډز ته نو په دې کې دا چې کوم لینکونه ما پاس کړي دي اوس دا لینکونه نشي پیدا کولی ځکه دا اوس په دې فولډر کې دننه دی نو موږ به وایو چې یو فولډر شاته ووځه او دلته به هم راځم ورته وایم چې یو فولډر شاته ووځه او دلته به هم یو فولډر شاته سفر لوډ کا نو ګوره بیرته به موږ سره دا سیټ اپ برابر شي فوټر کې هم همدغه کول دي نو فوټر ته راځم او ته چې موږ سره جی اس خوشته دی خو یو فولډر به شاته ځي نو دا به لینک شي خو دا ډیزاین زموږ دلته نه دی پکار فوټر کې چې کوم فوټر موږ اخیستی دی هغه ټول لرې کوو دې لپاره څه ضرورت نشته ختمه خبره او هیډر ته چې راځم نو په هیډر کې دا چې کوم هیډر میډر موږ جوړ کړی دی دې ته څه ضرورت نشته دلته به زه څه کوم دوه بخشه جوړوم یو به د سایډ بار برخه وي او بل چې دی موږ سره هغه به موږ سره د کنټنټ برخه وي نو د هغه لپاره زه راځم هلته یو دف اخلم او دف ته کلاس ورکوم کنټینر او کنټینر کې چې دی دلته کنټینر فلویټ کلاس اخلم صحیح شو په دې کنټینر کې دننه زه یو دف اخلم او لیکم چې رو او په دغه رو کې موږ سره دوه بخشه دي دلته راځم لیکم چې سایډ بار او لیکم چې دف کال ام ډي 3 او دینه لاندې راځم لیکم چې ماین کنټنټ او راځم لیکم چې دف کال ام ډي 9 او 3 شو موږ سره 12 نو دلته کنټنټ وي بره به موږ سره سایډ بار وي سایډ بار کې زه یو کارډ اخلم نو لیکم چې دف او دف لیکل نو راځم لیکم چې کارډ او لیکم چې پی 3 او په دې کارډ اخلم نالم کارډ په دې کې موږ سره درې سیکشن راځي لومړی سیکشن پروفایل دی نو دف اخلم کارډ او لیکم چې پی 3 او بل سیکشن چې دی موږ سره نیوز دی نو دف اخلم کارډ پی 3 او بل چې دی موږ سره نیو سایډ بار فوټر دی که زه داسې وکړم چې دلته راشم ورته ولیکم چې مطلب سایډ بار ټاپ او دلته ولیکم سایډ بار میډل نو دا به یو څه چې دی ښه راشي او دلته راځم اخلم دف کال نه لیکم کارډ لیکم او بیا لیکم چې پی 3 دا به موږ سره راشي اوس په پروفایل کې دلته موږ صرف پروفایل شو په پروفایل کې موږ سره ډېر څه نشته یو عکس به وي د هغه لاندې به نوم وي او د نوم لاندې به د هغه پوزیشن لیکلی چې دا موږ سره یوزر دی که دا ایډمن دی او هغه مهم نه دی نو صرف چې دی د هغه ایمیل شو کوو نو زه راځم هلته چې دی یو ایم جي اخلم او دغه ایم جي کې چې دی زه عکس راوړم نو اوس دلته که چېرته زه راشم په ایمیجز کې موږ سره د یوزر لپاره کوم عکس نشته نو زه انټرنیټ ته راځم او دلته لیکم چې پروفایل پلیس هولډر انټر کلیک کوم انټرنیټ کې موږ سره ډېر زیات دي او په دې کې د خپلې خوښې یو پلیس هولډر هغه چې دی پروفایل پلیس هولډر راخلم مثال زما دا یو پکار دی یا بل مطلب زموږ پکار نو هر یو چې ستاسو پکار وي تاسو دې ځای اخیستلی شي زما دا یو پکار دی نو دا به زه راوالم سیو کړم سیو ایمیجز او زمونږ پروجیکټ سی ډرایو کې دی په سی ډرایو کې ویم دی ویم کې بیا موږ سره www او په دې کې بیا موږ سره فاکس نیوز دی او فاکس نیوز کې بیا راځم ایمیجز ته او ایمیجز کې چې دی دلته راځم څه کوم دا سیو کوم او لیکم چې پروفایل انټر مې کو دا موږ سره سیو شو نو دلته راځم خپل ایډیټر ته او په دې کې ورته وایم چې موږ سره څه موجود دی موږ فی الحال ګورئ چېرته یو ښه موږ په دې یوزر فولډر کې دننه یو نو زه ورته وایم چې د یوزر فولډر نه به د باندې وځو نو دلته راځم لیکم چې یو فولډر شاته لاړ شه او شاته راتلو نه وروسته موږ سره څه موجود دی ایمیجز دی او په ایمیجز کې پروفایل ډاټ جیپیګ دی دا مې ولیکه راځم دلته سفر ریلوډ کوم ریلوډ کولو سره یو ځای تاسې ګورئ چې موږ سره چې لاسته رانغی صرف هغه کوم کارډونه چې ما اخیستي دي هماغه راغلی دی نو ځینې شیان خو اوس هم مسلې شته هغه حلول غواړي مشکل نشته دی نو زه یې وایم چې یو فولډر بل هم شاته لاړ شي ځکه دا په هیډر کې دننه زه لګیا یم لیکمه نو چې بیا هم رانیشي نو بیا به اوس حل دغه به وګورم پروفایل کې ما ال پریښی دی
پروفایل سفاري لوډ اوس راغی موږ سره راتلو نه وروسته دی چې د ویډ برابر وو نو زه راځم هلته لیکم چې دی موږ سره ویډ برابرول دی ویډ ورته لیکم چې 80 پکسله سفاري لوډ دا به موږ سره 80 پکسله شي او هلته راځم لیکم چې کلاس کې لیکم چې IMG تمبنیل دا به موږ سره تمبنیل وي او دا سنټر ته راوړل دي نو زه راځم ورته وایم چې په دې کې هر یو شی دی ټکسټ ټو سنټر نو هغه د موږ سره سنټر ته راشي نو دا سنټر ته نه راځي دې لپاره بیا زه بل کار کوم راځم دلته لیکم چې MX A2 سفاري لوډ کوم نو دا به خپله سنټر ته راشي نو MX A2 مطلب لیفټ رایټ بیا دې موږ سره راټو شي دا به سنټر ته راشي په دې تاسو پوهیږئ دا چې کوم ما کنټینر اخیستی MY لیکم او MY کې لیکم چې موږ سره 3 فاصله باید لري نو ټاپ او باټم نه به موږ سره 3 فاصله لري خو دا خو مکمل دا چې کوم موږ سره کنټینر فلویډ دی واخیستو دې له نه ورکوم دې ته یو بیک ګراوند ورکوم لیکم چې BG او بیا لیکم چې لایټ نو دا به موږ سره لایټ بیک ګراوند لري او یا زه داسې هم کولی شم چې دې ته لایټ بیک ګراوند ورک نه کړم او که زه دې مکمل دغه ته لایټ بیک ګراوند ورکوم نو زموږ دا مکمل سیستم لایټ بیک ګراوند اخلي زه داسې کار کوم دا زموږ چې کوم سایډ بار د همدې ډیزاین ورکوم رنګ ورکوم چې کوم موږ سره خپل رنګ دی نو د هغه لپاره دا چې کوم موږ سره سایډ بار دی دا یو دلته زه یو آیډي اچوم کلاس یا آیډي هر یو شی چې مشکل نشته زه کلاس لیکم چې سایډ بار او سایډ بار ډیز نه کاپي کوم کاپي کول نور راځم دلته CSS ته او CSS کې لاندې لیکم دا چې کوم سایډ بار دی دا به راوالي دی بیک ګراوند کلر ویریبل او ویریبل کې راځم ورته وایم چې دا موږ سره دا رقم ته که سفاري لوډ دا به راشي او دې چې کوم هایټ دی نو هایټ به موږ سره 95 څه وي VH به وي نو دا به دومره راشي 95 نه به زه به کوم مکمل 100% به موږ سره دا راشي راتلو نه وروسته اوس راځم خپل ډیزاین ته همدغه سایډ بار چې ما کوم اخیستی دی دلته که تاسو راشئ د هیډر ته دا زموږ سایډ بار دی او دې ځینه شروع دی نو هلته لیکم چې MY او MY لیکم 3 نو ټاپ او باټم نه به 3 فاصله واخلي خو مونږ ډیزاین چې دی هم د سایډ بار ته ورکړی نو چې مونږ سایډ بار ته ورکړی د مونږ فاصله نشو ورکولی پیډینګ به ورکو PY ورکوم of 3 تر څو هغه ډیزاین خراب نشي ډیزاین په خپل ځای پاتې شي او زه راځم مثال ورته وایم چې 4 کا نو دا به مونږ سره 4 شي اوس راځم هلته خپل ډیزاین بېرته مخ ته وړم نو دلته یو H4 اخلم او په دې کې لیکم چې مثال دا اډمین چې دی ساین ان دی دلته به موږ سره اډمین راشي اډمین نه لاندې یو پاراګراف اخلم په دې کې ایمیل لیکم نو لیکم چې admin@gmail.com نو دلته به د هغه ایمیل شو چې دې رقم ته دا شو پروفایل نه لاندې بیا موږ یو فاصله ورکو نو دلته موږ سره کارت لیکم چې MB او بیا لیکم چې 2 نو لاندې به موږ سره فاصله راشي 3 به کوم چې لږ زیات شي په دې کې بیا موږ مینو اخلو دلته هم راځم لیکم MB 3 او دلته راځم مینو شروع کوم UL اخلم الای اخلم انکر ټیګ اخلم یو به موږ سره ډیشبورډ وي ټول غټ لیکم ډیشبورډ به موږ سره او یو چې د موږ سره پوسټ نیوز به موږ سره نیوز نه بره چې د کټګوریز به موږ سره کټګوریز او بیا به نیوز وی نیوز نور څه به موږ سره چې د یوزرز به موږ سره هغه نور څه به موږ سره پروفایل وی او پروفایل نور څه به موږ سره سیټینګز وی نو سیټینګز دلته نه علمه سیټینګز دې نه کټ کوم او کټ کول نو وروسته راځم دلته دا چې کوم موږ سره کارډ دی دلته راځم نو په دې کې ورته وایم چې UL او UL کې دلته مې دا پیسټ کول نو وروسته راځم دلته ورته الای اخلم انکر ټیګ او په دې کې لیکم چې لاګ آوټ به موږ سره لاګ آوټ سیو مې کړو صفحه مې ریلوډ کړو نو دا دې رقم ته موږ سره راغی دا پروفایل شو دا کټګوریز دا لینکونه شو دا موږ سره هم لینکونه شو نو دوه لږ زره ډیزاین هم بدلو نو دلته راځم لیکم چې داسې کار به وکړم چې په ټولو باندې امپلیمنټ شي نو دلته راځم لیکم چې میډل سایډ بار میډل او دلته راځم لیکم چې سایډ بار باټم فوټر لیکل نو فوټر به ولیکم اوس راځم خپل سټایل ته په سټایل کې ورته دا چې کوم موږ سره سایډ بار میډل دی او چې کوم موږ سره سایډ بار فوټر دی دا به راوالي په دې میډل کې چې کوم UL دی او په دې کې چې کوم UL دی دا به راوالي دې چې کوم موږ سره لست سټایل دی به تاسو نن کړئ نو دا به موږ سره دواړه نن شي صحیح شو هغه نور څه دی چې کوم موږ سره پیډینګ دی به هم تاسو صفر کړئ نو پیډینګ به هم تاسو سره صفر شي دا دی بله موضوع او بیا راځم ورته وایم دې دواړو کې چې کوم موږ سره انکر ټیګز دي دا مې کاپي کړل دا مې پیسټ کو نو په دې کې چې کوم الای دی په الای کې چې کوم انکر ټیګ دی په دې کې چې کوم الای دی په الای کې چې کوم انکر ټیګ دی دا به راوالي او دې چې کوم موږ سره ټکسټ ډیکوریشن دی به تاسو نن کړئ نو د دواړو به موږ سره نشي او د دوه لاین هایټ ډېر هم نو لیکم چې لاین هایټ 2 چنده
نو لاینونو ترمنځ به 2 چنده فاصله اضافه شي. زه راځم 2 نیم چنده کوم نو 2 نیم چنده به مونږ سره اضافه شي، نو دا به دې رقم ته راشي مونږ سره. اوس یو بل کار دا کوم، زه ورته وایم دا چې کوم مونږ سره سایډ بارونه دي دا دواړه ما انتخاب کړل، ته مې پیسټ کړو او زه ورته وایم په دې کې دا چې کوم الای ده او په دې کې چې کوم الای ده، چې کله زه په دې باندې هوور کوم او یا په دې باندې هوور کوم مطلب ماوس وړم، نو بیا به څه وشي، نو زه راځم لیکم چې ترانسفارم او بیا لیکم ترانسلیټ ایکس او ایکس کې ورته لیکم څوکه 10 پکسله سفری لوډ، نو چې کله راځم دا 10 پکسله مخکې ځي، نو داغه لپاره زه ترانزیشن هم لګوم، نو لیکم چې ترانزیشن او ترانزیشن کې لیکم چې 0.5 آل 0.5 او لیکم چې ایز سفری لوډ، نو چې کله راځم سفری لوډ نشو اوس لوډ شو کنټرول 5 نه کوي کار، زه به وسو کوم خاطر دلته خو دا موږ سره انکر ټیکس دی، نو انکر ټیکس نه په یو ویل بداته په ایله به تاسو دا لګوي، نو زه راځم دوباره لیکم دا چې کوم سایډ بار دی میډل او په دې کې یو ویل د الای ده، همدغه سی به راځم لیکم دا چې کوم سایډ بار دی فوټر په دې کې یو ویل د الای ده، دې کې بس وشي د دې به ترانزیشن سټ شي. نو اوس ګوره چې کله راځم صفحه به ریلوډ کړم او سم کار نه کوي، زه دلته راشم لمړی به وګورم ترانزیشن آل اس مې نه دی لیکل، دلته اس باید ولیکم سفر ریلوډ، اوس که زه راشم نو دی به دې رقم ته موږ سره ترانزیشن والي، نو 10 ډېر زیات دی، زه به لږ زره دا کم کړم شل به کړم صفحه به ریلوډ کړم، نو اوس که چېرته زه راشم دا به دومره موږ سره ترانزیشن والي او د ټولو نه مخکې لږ زره یو دغه لګول غواړم، نو زه راځم ورته وایم دا دواړه ټارګټ کوم، ټارګټ دی تیار افټر بیفور د دې لګوم، نو دا مې کاپي کړو دلته رالم پیسټ مې کو او ته مې دې به موږ سره بیفور سیټ کې او د دې به موږ سره بیفور سیټ کې افټر نه بیفور او سیټ کول لپاره راځم ورته وایم څوک کنټینټ او کنټینټ ون چې مینس سیټ کا فاصله ورکا safari.com نو د به موږ سره مینس سیټ شو فاصله به راواخلي، او یا تاسو هغه لیکلی هم شي مشکل نشته، خو بس ما دا سیټ کو. او بله موضوع دا ده چې کوم موږ سره یو ویل دی دلته راځم لیکم چې فنټ ویټ او فنټ ویټ ولکوم 1500 safari.com نو دا به موږ سره لږ زره بولډ راشي، نو دا شو زمونږ د سایډ بار خبره. تر دې ځایه پورې څه پوښتنه شته؟ یا استاد متعال راځو کانټینټ برخې ته. نو کانټینټ برخه زموږ سایډ بار نور موضوع دلته ختمه شو، بعضې موضوعات شته هغه بیا تاسو ته مخکې ویم. نو دلته دا چې کوم موږ سره کانټینټ برخه ده، اوس ګوره چې زه څه کوم، ګورې زمونږ کانټینټ دلته شروع کېږي، د دې منځ کې به موږ خپل کانټینټ ګوره کله زه راشم ولیکم چې دلته به زه راشم یو دف به والم لومړی او دف کې دننه به زه راشم یو کلاس به والم او کلاس کې به زه ولیکم چې هر طرف نه زمونږ پیډینګ نه بلکې پی ایکس لیفټ رایټ نه زمونږ 4 پکسله پیډینګ پکار دی. اوس که زه راشم دلته ولیکم چې هیلو، نو تاسو وګورئ دلته موږ سره هیلو راغی، صحیح ده. زه راځم 4 بیخي زیات د 3 به کوم، نو دا موږ سره برابر شي. اوس د دې منځ کې زه کله لیکل کوم دا کنټینټ کې راځم، نو زه څه کوم دا دومره برخه دې نه کټ کوم او چې تر راوړم فوټر ته، نو بس د دواړو ترمنځ چې کله موږ لیکل کوو به موږ سره کنټینټ وي. نو لومړی موږ سره ډیشبورډ دی، نو ډیشبورډ کې موږ بعضې شیان شو کوو چې مطلب صرف داسې چې هغه خلاصه وي موږ سره، نو د هغه لپاره زه راځم خپل سیټ اپ شروع کوم چې کوم انډکس دی موږ سره د دې منځ کې راځم، منځ ته راتلو نه وروسته چې دی زه یو دفعه اخلم رو او هلته یو دفعه اخلم کال ام ډي 3، نو دا موږ سره شو 4 4 سي 12 نو 12 ما راواخیستو، په دې کې یو دفعه اخلم کارډ پی 3 او همدغه چې دی کاپي کوم راځم دی بل کې ما اخلم او دلته هم راځم دلته مې واخیستو، همدغسې راځم دی یو ته دلته مې پیسټ کړو safari.com نو ما 3 کارډونه اخیستی. پیډینګ زما هر طرف ته پکار دی، بره وګوره تاسو دا زما کارډونه بره جنګېدلي دي چې ښه نه ښکاري، نو د هغه لپاره زه بېرته راځم هلته چې کوم هیډر دی او په هیډر کې دا پی ایکس چې دی زه لیکم چې پی له هر طرف نه باید دونه پیډینګ ولري، نو دا به موږ سره ترتیب کې شي. اوس په دې کې څه کول دي، نو دلته راځم دا چې کوم انډکس دی لومړي کارډ کې به موږ دا ښایو چې موږ سره ټوټل کټګوري ټوټل یوزرز څومره دي، نو دلته راځم او لیکم چې پاراګراف اخلم او لیکم ټوټل یوزرز یا صرف یوزرز لیکم او دلته H2 اخلم لیکم چې مثال خبرې 10 کسه یوزر دي safari.com
دا به دې رقم ته مونږ سره راشي. بره لیکې لاندې لیکې مشکل نشته، زه یو دا لاندې راوړم چک کومه نو دې رقم ته به مونږ سره راشي. او دا چې کوم لیکل دی دا نمبر 1 کومه او دلته که زه یو کلاس هم د بوسټرپ ولګوم چک کومه چې څنګه ښکاري ډسپلای 1 سفاري لوډ کومه ګورم نو دا به دې رقم ته راشي مونږ سره. صحیح ده، ماله خوندور ښکاري. بیا تاسو خپله خوښه چې رقم ډیزاین کوئ همدا کاپي کومه. کاپي کول نه وروسته راځم دلته میک بند کې دلته راغلم راتلو نه وروسته په دې کې ورته وایم چې دا مونږ سره یوزرز شو. یوزرز نه وروسته مونږ سره کټګریز نو ټوټل مونږ سره څو کټګریانې دي او دې نه علاوه چې دی بیا راځم دلته پیسټ کومه. پیسټ کول نو وروسته بیا دلته راځم لیکم ټوټل نیوز. نیوز به مونږ سره نیوز خپله جمع ده ښه دلته به مونږ سره نیوز شو کېږي او دې نه علاوه بیا دلته راځم څه کومه پیسټ کومه او پیسټ کول نو وروسته څه لیکمه په دې کې لیکمه چې ویوز څومره ویوز ټوټل مونږه لرو نو دا به دلته مونږ سره شو شي. ها هغه نه لاندې چې دی بیا راځم یو جدا سیټ اپ جوړوم دلته بر راځم کلاس اچوم کارډز او لاندې راځم په دې کې راځم لیکم چې یوزرز هیستوري د یوزرانو هیستوري د واخلمه رو د واخلمه کال او په دې کې دننه چې دی زه راځم یو د واخلمه او لیکم چې کارډ پی 3 او په دې کې چې دی یو اچ 3 اخلم او لیکم چې یوزرز هیستوري او په یوزر هیستوري کې چې دی یو ټیبل اخلم ټیبل به کلاس ټیبل وي او په دې کې به یو بل کلاس هم لیکم چې ټیبل بارډرډ دا به راشي موږ سره. په دې کې ټي هیډ اخلم ټي هیډ کې ټي آر ټي آر کې ټي ایچ او لیکم چې آی ډي نیم ایمیل جندر created at دا ټول غټ لیکم ID او لیکم چې th last login اخر ځل چې لاګین شوی دی سفاري لوډ کوم دا بل ته موږ سره راشي. لکس تغیرات پکار دي او تغیرات موږ سره دا دی چې دا چې کوم ما h3 اخسته زه به دا h4 کړم لک دا به کوشنی شي موږ سره او دا نور خو ما غټ لیکلی دي نو ځکه موږ سره غټ راځي مشکل نشته دی. فاصله به زه ورکوم ام ټاپ 3 نو 3 فاصله به موږ سره بره واخلي. هغه نو وروسته بیا دلته موږ څه کوو خپل چې کوم ریکارډز دي هغه موږ دلته شو کوو چې کوم یوزر لاګین کېږي د هغه چې کوم معلومات دي هغه به دلته موږ سره راځي. نو دا بالاخره سره موږ ډیټابیس له لارې راوړو نو دا به دلته موږ سره راشي. نو فی الحال موږ سره چې دی دا عمره بس دی نو زموږ ډیشبورډ چې دی هغه تیار دی. نو چې کله ډیشبورډ ته یو څوک راځي به موږ سره دلته راځي. زه دا مینوګان هم اپډیټ کوم انډیکس ته راځم او دلته دا چې کوم یوزرس هیډر ته راځم هیډر کې لیک نور هم کار شته تر هغه چې دی دغه خلاصوم فنټ او سم دلته راځم لیکم چې فنټ او سم ډاټ کام او دلته راځم دا چې کوم موږ سره ډیشبورډ دی نو مطلب دا موږ سره چې دی انډیکس ډاټ پی ایچ پی ده او دا چې کوم موږ سره کټګریز دی دا کټګریز ډاټ پی ایچ پی ده او دا چې کوم نیوز دی دا نیوز ډاټ پی ایچ پی ده یوزرز ډاټ پی ایچ پی او دا پروفایل ډاټ پی ایچ پی. دلته راځم دا موږ سره سیټینګز او دلته راځم لاګ آوټ ډاټ پی ایچ پی دا ما ولیکه. فنټ او سم ته راځم آیکانونو ته نو آیکانز ته راځم آیکانز کې لومړی زموږ ډیشبورډ پکار دی لیکم چې ډیشبورډ انټر کلیک کوم زموږ فری آیکانونه پکار دي او ډیشبورډ لپاره دا یو آیکن اخلم کاپی کوم راځم دلته ډیشبورډ کې پیسټ کوم او دلته راځم لیکم چې ME2 نو دوه فاصله به دیوالی چک کوم چې ډیر خو فاصله نه لري که زه دا یو کړم چک کوم بس یو صحیح دی. ډیشبورډ نور څه بیا کټګریز دي نو زه راځم چک کوم کټګریز لپاره چې زه دا یو اخلم او دلته راځم پیسټ کوم پیسټ کول راځم لیکم چې ME1 ورپسې بیا نیوز دی نیوز می دا کلیک کو کاپی دلته پیسټ کوم ME1 ورپسې یوزرز دی
یوزرز دا شو موږ سره یوزرز کې به زه ډېر زیات یوزر والم لکه دا یو دلته پیسټ کومه ME1 او یوزرز نو بیا موږ سره پروفایل دی نو پروفایل لپاره چې د بچی د لوی شه هغه به زه والم دغه یو یوزر به راوالم بس نور چا تاسو سره ساخلی زه به دا والم یا دا ټای والا به والم دلته پیسټ کړمه ME1 سیټینګز دی موږ سره کاګ لیکمه نو دا به راوالم او یا دا به راوالم بس هماغه ول صحیح دی ورکه دلته پیسټ کومه ME1 او لاست کې موږ سره لاګ آوټ دی نو دلته راځم لیکم چې لاګ آوټ دا به راوالو کاپي دلته بیا پیسټ کم ME1 بس راځم سفری لوډ کوم نو دا ټول موږ سره پایکنونو سمبال شو هماغه یوزرز چې ما کوم اخیستی دی آیکن دا دیز نه کاپي کومه کاپي کول نور سره راځم دلته دا چې کوم موږ سره انډیکس دی په دې کې یو سپین اخلم بره ټولو نه دې کې پیسټ کومه او دا چې کوم یوزر پکې لیکل شوی دی دا ته ختموم او که زه یو بل شی هم وکړم یو ډیزاین کوم چې خوند یې راکړو بیا نور ته هم دا کاپي کوم سنټر او که زه دا لیکل هم بره کړم او دلته راشم یو سټایل ولیکم او یو لیکم چې کلاس display to دا به 3 کړم 5 به کړم صحیح لازم کټګریز ته هډر ته دغه ته راځم ډوپلیکیټ مې کو را مې وړه دلته او دلته مې دې په ځای پیسټ کو او دا مې بره ویوړو سفری لوډ کومه نو دا شو موږ سره سنټر ته هم راوړل دي ټکسټ ټو سنټر دا دی بل او دې نه علاوه بیا هډر ته راځم څه دي موږ سره نیوز نو د نیوز آیکن دې نه راخلم ډوپلیکیټ کارت ته مې راوړل دلته پیسټ کم او دلته به راشم نیوز به بره ویسم دلته به ولیکم چې ټکسټ ټو سنټر نو دا هم شو موږ سره لاست کې ویوز نو دې لپاره جدا آیکن پکار دی لیکم چې ویوز او ویوز لپاره زما دا یو آیکن پکار دی او دا ډوپلیکیټ را مې وړو دلته د دې په ځای دلته پیسټ کوم دا بره وړم دلته لیکم چې ټکسټ سنټر دا به دلته راوړم دا به راشي دا شو د دې خبره